د نړۍ سل معتبر پوهنتونونه آکسفورډ پوهنتون لومړی برخه. آکسفورډ پوهنتون چې په انګلیسي ژبه یې نوم د یونیورسيټي اف آکسفورډ یا آکسفورډ یونیورسيټي لیکل کیږي د 2021 کال د درجه بندۍ پر بنسټ د نړۍ لومړی شمیره پوهنتون شمیرل شوی دی. آکسفورډ پوهنتون د انګلستان اړوند آکسفورډشایر نومي هیواد په آکسفورډ ښار کې شتون لري. آکسفورډ پوهنتون نړۍ کې دویم تر ټولو پخوانی، اروپا او امریکا کې لومړی شمیره تر ټولو پخوانی پوهنتون دی. د نړۍ تر ټولو پخوانی پوهنتون چې په 1088 کال کې په ایټالیا کې جوړ شوی دی بولوګنا نومیږي. آکسفورډ پوهنتون لنن 925 کال وړاندې یعنی په 1096 کال کې تاسیس شوی دی. دغه پوهنتون د څېړنو ستر نړیوال مرکز دی چې په خپل غېږ کې 9 نور پوهنتونونه لري. د 2019 کال د شمیرنو اړوند د آکسفورډ پوهنتون ودانۍ او نور اړوند جایدادونه 6 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت لري. دغه پوهنتون کلنۍ بودیجه 2 میلیارد او 1.45 میلیون امریکایي ډالر ده. د آکسفورډ پوهنتون علمي پرسونل 2000 او د محصلینو شمیر یې څه د پاسه 40,000 کسانو ته رسیږي چې نیمایي لیسانس او نیمایي د ماسټرۍ او دکترا په زده کړو بوخت دي. تر 1815 کال پورې په دغه پوهنتون کې ښځینه محصلینو ته د زده کړو اجازه نه وه. په 1815 کال کې د برېټانیا د وخت حکومت لخوا یو قانون توشیح شو او له لارې یې ښځینه محصلینو په آکسفورډ پوهنتون کې د زده کړو اجازه ترلاسه کړه. دغه پوهنتون یو پراخ کتابتون لري چې د برټش کتابتون وروسته انګلستان کې تر ټولو ستر کتابتون د آکسفورډ پوهنتون کتابتون دی. دغه کتابتون کې تر 11 میلیونه ټوکه کتابونه شتون لري. د نړۍ تر ټولو پخوانی پوهنتوني موزیم چې اشلیمون نومیږي په آکسفورډ پوهنتون کې شتون لري. دغه موزیم په انګلستان کې هم تر ټولو پخوانی موزیم دی. د آکسفورډ پوهنتون دغه موزیم په 1483 کال کې جوړ شوی دی. دغه پوهنتون خپرندویه برخه پیړۍ اوږد تاریخ لري. آکسفورډ پوهنتون هر کال 6,000 ټوکه کتابونه خپروي چې په نړۍ کې تر ټولو لوړ شمیر دی. آکسفورډ انګلیش ډکشنري د آکسفورډ پوهنتون د خپرونو یوه مهمه او ارزښت لرونکې برخه ده. لا تیرو څو لسیزو آکسفورډ پوهنتون د نړۍ په 5 لومړۍ درجه پوهنتونونو کې راځي. چامس هارډ ایجوکیشن ورلډ یونیورسيټي رینکینګز د درجه بندۍ اړوند په 2021 کال کې دغه پوهنتون یو ځل بیا د نړۍ لومړی درجه پوهنتون شمیرل شوی دی. له دغه پوهنتون د انګلستان ډیری لومړی وزیران او نور لوړپوړي کسان فارغ شوي دي.